د دولت د ارتقاء په اړه نظرونه، یعنی The theories on the origin of state. د دولت د ارتقاء په اړه بېلابېل نظرونه شتون لري. مونږ به په درې غټو نظرونو باندې یا مهم تیوریز باندې کار کوو، خو نن په دې ویډیو کې تاسو ته د خدایي حق نظر یا ډیواین رایټ تیری په هکله معلومات شریک کوو. په راروانو پروګرامونو کې به په فورس تیری او سوشل کنټریکټ تیری باندې خبرې کوو. ډیواین رایټ تیری یا د خدای حق نظر د دې څه معنا ده، د دې ګټې او تاوانونه څه وو، نن په دې باندې خبره کوو. د باچاهانو حق خدای نظر یو پخوانی نظر دی. په هغه ورځو کې خلک مهذب نه وو او ډیره پوهه یې نه لرله. مذهب قوي وسیله وه. د عیسائی مذهب د پیاوړتیا سره دا نظر مخې ته راغی او قوي شو، خو د ټکنالوژۍ او ساینس د ودې سره دا نظر په شا وتمبېدو. د دې نظر له مخه خدای دولت جوړ کړو او باچاهان خدای وټاکل، ځکه دوی یوازې خدای ته ځواب ورکوونکي دي او د انسانانو په وړاندې دوی کوم مسؤلیت نه لري. خلک باید د باچا حکم ومني. د باچا د حکم څخه سرغړونه یوازې جرم نه دی بلکې ګناه یا اوبال هم. د دې نظر له مخه باچا دومره قوي شو چې د خلکو فکر جوړ شو چې باچا په ځمکه د خدای سیوره ده. د خدای حق نظر یعنی ډیواین رایټ تیری باچا جیمز لومړي د انګلستان او سر رابرټ فیلمر په 18مه پیړۍ کې تعدیل کړه. د جیمز لومړي د پارلیمان سره د واک په سر شخړه وه. هغه پارلیمان ته وویل چې باچا کله هم بد نشي کېدی. که یو باچا بد هم وي نو پوه شئ چې خدای د خلکو د ګناهونو په بدل کې په تاسو ظالم باچا تپلی دی. جیمز لومړي هڅه وکړه چې خپله دعوا په داسې ډول ثابته کړي چې د باچا په صفت هغه د خپلو کړنو او تګلارو لپاره د خلکو په وړاندې مکلف نه دی چې ځواب ووایي. دا د خلکو مذهبي فرض جوړیږي چې د باچا امر په پټو سترګو ومني پرته له کوم سوال څخه. هغه هڅه وکړه چې زورواکي د منلو وړ کړي. سر رابرټ فیلمر په خپل کتاب پیټریارکا کې هڅه وکړه چې د اروپا باچاهان د آدم علیه السلام اولادونه او ځایناستي ثابت کړي، ځکه چې خدای آدم علیه السلام ته د باچاهۍ اختیار ورکړ او د هغه اختیار د اروپا باچاهانو او شهزادګانو ته په میراث کې پاتې شو. په دې نظر باندې نیوکې دا بېځایه ده چې خدای دولت جوړ کړ، بلکې دا یو انساني ضرورت و. یعنی ریاست منځته راتلل د انساني تجربو او په اړتیاو تکیه کوي. انسانان د دولت پرته ژوند نشي کولی. بغیر له شکه مذهب هم ډیر اړین رول ولوباوه، خو یوازې مذهب نه و چې ریاست یې مخې ته راوړ بلکې نور عوامل هم ورسره مل وو. دا نظریه یوازې بې عدالتي او زورواکي ته لاره هواروي او خلک د بېرحمه باچا په منګولو کې غورځوي پرته له کوم ځواب او عدالت نه. دا نظر د انساني عقل او شعور په ضد
ځي ځکه چې خلکو ته حق نه ورکوي چې آزاد فکر وکړي او د باچا ناسمې کړنې د نیوکو لاندې راولي. دا نظر خلک یوازې منونکي جوړوي. د خدای حق نظر یوازې یو ډول حکومت یعنی سلطنت چې په انګریزي کې منارکي ورته وایي تسلیموي او نور ډول حکومتونه لکه دیموکراسي ردوي. د خدای نظر حق نظر ارزښت اهمیت یې څه دی؟ که څه هم دا نظر نیمګړتیاوې لري خو د دولت په منځته راوړلو کې یې هم مهم رول لوبولی دی. په هغه زمانه کې د غیر مهذبه خلکو کنټرول کول مشکل کار و، نو یوازې انسان کېدل نه نور ډیر څه ته اړتیا وه. نو ځکه باچا د خدای د استازیتوب دعوا وکړه. د یو انسان په صفت خلکو د باچا څخه بغاوت کولی شو، خو د خدای د استازي څخه بغاوت امکان نه لرلو، ځکه چې بیا خلک د خدای د غضب څخه یریدل. په دې ډول باچا انارشي په انګریزي کې چې انارکي ورته وایي کنټرول کړه او د خلکو ژوند او ازادي یې خوندي کړله. د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل اوریدونکو مننه او هیله لرو چې زموږ ویډیوګانې به د نورو ملګرو سره هم شریکې کړئ. مننه.